نن موږ په بلوچستان ایالت د سرانان په پنډغالي کې نن د اپریل د میاشتې 3 نیټه ده. نو نن موږ یو رولمنټ کمپاین دی چې د نوې داخلي لپاره موږ کمپاین کوو، کور پر کور، کوڅه پر کوڅه باندې سر کوو. خو نن موږ یو داسې کمپاین کوو چې اوس دا سټارټ د دې ځای اخلو، یعنی کور پر کور باندې ځو، در هر پلار او ورور او کورنۍ پورې دا میسج رسوو چې زموږ هغه ماشومان، هغه زده کوونکي چې دوی د اول کلاس تر 12 ټولګي پورې په ښوونځي کې په خپل کلاسو کې شامل وي، مګر ښوونځي ته نه راځي. وجه چې د مختلفې بانې کې مختلفې وجې دي، چا استاد نشته، یا سبق نشته، یا فرضاً روژه ده، یا پلانۍ ده، یا پستانۍ ده. خو موږ برعکس د دې ځو، خپل ولس ته دا میسج ورکوو چې زموږ ستاسې د نجات لار چې ده هغه یوازې ښوونځي د زده کړه د تعلیم دی. نو موږ اوس ځو د خپل کمپاین پیلوو چې نه یوازې زه یم بلکې زما سره استادان دي او زده کوونکي دي، کور پر کور به ځو او د خپل میسج به تر خپلو خلکو پورې رسوو. او دا یو میسج ټولو افغانانو ته ورکوم او ټولو د ښوونځیو که په دلته په کډوالۍ کې وي که په کور دننه کې وي، هر څوک باید داسې کمپاین، یو داسې میسج، یو داسې میتود څخه کار واخلي چې دا خپل پیغام تر خپلو خلکو پورې ورسوو او د تعلیم ته یې تشویق زیات کړو. مننه. وروره وخت لنډ دی، روژه هم ده، په دې خاطر درته راغلي یو چې ستاسې کوم د کورو هلکان چې دي او ورونه دي یا ستاسې خپلوان دي، هغه اکثره د ماشومان چې مقصد دلته په کورو کې ناست راځي، اوس په هغې کې د روحاني زوی دي، د رباني زوی دي، رسول الله زوی دي. یو به دا و چې تازه مکتب شروع شوی دی، بیا به دا و چې اوس مو دغه دغه راخیستې هلکان درې کسان دا کوم هلکان چې نه راځي او بس دا نمانې غواړي پوس ولي و په هفته کې یوه ورځ یا په میاشت کې یوه ورځ راروانې پوس ولي نمان یې دوی درته وښکي ګوره دا دي استادان مې هم راویستله، شاګردان مې هم راویستله د سبا دپاره دا دا ستا هلکان نه راوښتي، دا ستا خلکو ته وښتله، د امګلاس دوی نه راځي، د شکیلا د دغه صدیق ساکار دوی نه راځي، بس ستا خپل بچیان نه راځي، ټول څوک نه راځي، دا نه راځي. ګوره سر د سبا سبق نشته، معلمان نشته، پلانکیان نشته، شمانیان نشته، معلمان نه راسم ده او د غلې هم راسم کړی چې زده کوونکي د هغې ستاسې اولاد نه راځي یا د وخت اوس اکثر کورو ته موږ لاړو په روژه کې سکول څه چې دا خلک راتله پوه شولې دا زموږ پیغام ورورسېد. اوس اکثر هلکان نه راځي، اکثر هلکان وایي چې پوه شولې یا سبق نشته یا معلم نشته یا روژه ده چې ټیل چې اوس موږ لاړو په دا کورو باندې زه وڅکلم ته سره څه معلمان هم دا ویلي هغه شاګردان اکثر هلکان نه راځي کورو کې درواغ تاسې ته وایم تاسې به پوه شولې د کومۍ په خاطر د زیرو په خاطر دا پیغام تر هغه کورو پورې ورسوای سي پوه شولې چې مکتب هم شته، معلم هم شته، سبق هم شته. صحیح ده؟ دا اوس دغه د بګول زوی دی څه شو وروره دغه هلکان که دا ورورونه مې هفته هفته بالا ورور دا مکتب ته راوړي ورور مې سبق لري وروره اکثر هلکان پرېږدي چې وایي دغه مکتب کې پوه شولې دغه دی چې ټیک ده وایي بیا معلمان مې هم درته راسره کړل د روژه مات راسره کوې نه بله ورځ د ته وروره خبره دا ده دغه اکثر هلکان دغه علاقې هلکان دي مکتب ته نه راځي
نو اوس ګمان وشان چې افلاغار چا د خپل دغه معلومات دوی په کور کې دا ویلي دي چې روژه د چټۍ دی یا مکتب دی نسته یا معلم دی نسته یا څنګه دی نن مې معلمان هم راسم کړله مال راځي که په ته الزام باندې او شاګردان مې هم راسم کړل چې دغه کورو ته د زموږ پیغام ورسوي چې مقصد هم معلم شته هم سبق شته روژه کې چټۍ مچۍ نسته مقصد ټول مکتب ته راسي یو سپین ږیري ته ولاکه ورغلم هغه خواران ته مې تکلیف باندې نه کړي ما ورته وویل ځو هر یو کور ته درېږو و چې هر کور ته ورسې هلکان وایي دغه کورنۍ وایي یا وایي چې سبق نشته یا وایي چې روژه ده یا خبر مقصد هم استاد پرته سبق سته مقصد ده څنګه ورو ترالو د دا لپاره موږ تبلیغ راوړو دغه کوم هلکان چې د ماسپښین د خوا دي تر جبال لاله او دغه ولسم سیمه څخه دا اکثر هلکان نه راځي دوی یا دا بانه وي چې مقصد سکول کې سبق نشته یا معلم نشته یا روژه ده چې موږ په دا روژه کې استادان چې د مخکې ورپسې د ښوونکي راسره وي چې مقصد د هلکان باید ښوونځي ته راشي سید دا زموږ پیغام دی موږ خو درته راغلو موږ خاص نن ته تبلیغ ګوره اکثره هلکان چې د ماسپښین د خوا هلکان په دا وخت چې موږ هغه نه راځي یا چټۍ دی یا روژه دی یا معلم سبق دی معلمان مې د ځان سره سم کړل کور پر کور باندې هر کور ته ورغلو اول موږ چې کله کوله دوی موږ ورته وایو هغه به یو شي باره مجبوره شو اوس ولې چې ښکله راسم وروره دا پیغام مو درته راوړي چې هر یار دوست درسره کنسیز مو پیغام ورسوي دغه اکثره هلکان به د ماسپښین د خپل مکتب ته نه راځي ټول سبق نشته معلم نشته نو اوس نن مې معلمان هم راسم کړل د کم د سره مې شروع را روان شوم دی راغلم اوس مې نو دا نیت مې دوی ونیولم ما زه د دا معلوم شم دا راڅخه اوس زموږ د خوا څه پیغام مې تا کړ وروره چې دا کوم هلکان یې ټول راواستي هم معلم شته هم سبق شته نه په روژه کې چټۍ شته نه بله شته نه بله شته صحیح شو قربان چې دا روژ کال خلا خیر د سږ کال خبره کوم داسې به وو چې دا اکثره هلکان نه راتله مکتب ته یا په مکتب کې سبق نشته یا دغه معلم نشته یا ها نشته یا دا نشته معلمان مې هم راسم کړه دا مې 3-4 واره سپین ږیرو ته ویلي خو سپین ږیرو وویل چې موږ خپل هڅه کوو هېڅ هڅه یې ونه کړه نو نن مې ورته وویل چې معلمه درځه ولس ته به ځو ته خپله ولس ته به ځو پوس ولې چې دغه ولس خبر کړو د کم د سره مې شروع کړو ولاړو دغه پردامندوانو د ایرالو پوس ولې اخرني تاسې باندې وروره که په اووم صنف کې که په اتم کې که په نهم کې که په لسم کې که په یولسم کې که په دولسم کې که کوم شاګردان یې پخوا موږ په نجونو پسې څرخېدلو کور ته اوس پر هلکانو پسې څو نو دا مې پیغام درته راوړی چې پوس ولې دا خپل هلکان اواز ته وي هم مکتب شته هم معلم شته هم سبق شته هم کتاب شته صحیح شو دا ما سره یو څو خبرې وکړم خبره خدای د هغه جان پخوا چې وو روژ کال خپل بل ځای تللی سږ کال چې دا اوس مکتب شروع سوی اکثره هلکان نه راځي وایي یا سبق نشته یا دغه کتاب نشته یا فرضاً چټۍ یا روژه ده یا څنګه ده اوس نو موږ یې 2-3 واره دا سپین ږیرو ته وویل چې دا کلي وو دا ولس خبر کړي چې دا شاګردان اواز دا ښوونځي نو دوی وویل چې سید موږ وایو خو هغه کوم څوک رانغلل نو نن مې استادان هم راوایستله شاګردان مې هم راوایستله زه هم راوتلم مال درځي ولس ته واسو چې ولس خپله خبره نو نن رالو تا دغه جانه که په دا علاقه باندې څوک دي هغه څوک چې مقصد ستاسې کتاب له تعلق تا زموږ پیغام ور ورسوي چې مکتب نه چټۍ دي استاد په صنف کې دی کتاب شته مقصد سبق شته هر څه شته باید تاسو صحیح انشاءالله
زندگی بچان ټول سره په خیر نیکه پیغام یې درکړی دغه اکثره هلکان چې دي په دغه ورجه کې وایي دغه نه راځي مکتب ته وایي مکتب چې چوي دی یا معلم نشته یا سبق نشته نن یې معلمان د ځانه سره راسم کړل مال ځو ولس ته د هر شاګرد کور ته به وځو ښه معلم شته هم سبق شته څنګه څنګه یو ور خورالو بیا واستولو د مسجد نو بیا د هغه څخه باید پوس کړي دغه چې اوس دغه یو بالکل مخکې وي د اکثره هلکان دې نه راځي ور دوی دا خورو ته دا مسجد ورکوي چې اکثر یا سبق نشته یا معلم نشته نوي معلمین او دغه دواړه راسم کړي د شاګردانو اکثره هلکان چې دي کورو کې درواغ وایي وایي دغه دی موږ په مکتب کې اوس ولې معلم نشته یا پروژه کې دوی دي یا بله بیا بله یو کور جوړ کړی نشته ډایرکټ راغلی د هغه کور دغه یو خاص ستاسو کور چې مازدیګر یا ماښام چې دا خلکو ته وایي ورواده اڅرمني معلمینو سره راغلل یو سپین ږیری ته نه چې هر څه د کور ته ورغلی دا خپل اولادونه مکتب